مونږ د څلورمې امنیتي حوزې کارکوونکي یو انشاءالله. په خیر اوسه. مونږ ستاسو ټول په خدمت دا کې د کندوز امنیه قومندانۍ د څلورمې امنیتي حوزې پولیس دي چې د عامه نظم د ساتنې او د خلکو هوساینې لپاره شپه او ورځ د ثابت چک پوینټونو ترڅنګ ګرځنده ګزمې هم ترسره کوي. د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند وایي د پولیسو د مسلکي مهارتونو لوړولو لپاره بېلابېل روزنیز پروګرامونه پلي شوي څو پولیسو وکولی شي په ښه او قانوني ډول خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په 40 ساعته ډول د کندوز مرکز سربیره په نهمونو ولسوالیو کې کلیو بانډو کې چک پوینټونه ساري ګزمې لري او زموږ ولسونه کولی شي چې خپل ژوند په ارامه او ډاډمنه فضا کې تیر کړي. په ورته مهال بیا د څلورمې امنیتي حوزې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې امیر وایي د دوی ځواکونه د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د جرمونو او قانون ماتونکو کسانو د مخنیوي لپاره دوامداره هڅې کوي. مونږ خو خپل کارتونه چاپ کړي دي د هم د ولس ننبای سره د خیاط سره د دکاندار سره چې پروژ سره د مونږ روابط خلې ان شاء الله هغه هر مشکل چې پیخیږي مونږ ته چې زنګ وي مونږ د شپې 12 بجې 1 بجې زنګ وي ان شاء الله مونږ د هغې خدمت کیو او ورته راغلي هم یو زنګ راته وي د یو بل سره د خپل ولس سره هماهنګي لرو پوره هماهنګي لرو. بلخوا د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي د پولیسو له روانو فعالیتونو خوښي څرګندوي او وایي د دوی د هڅو له برکته په ښار کې امنیت ټینګ او عامه نظم خوندي شوی دی. الحمدلله شب تا 10-11 سیم وضعیت امنیتی الحمدلله بیخی آرام آرامش شب روز بگرد هیچ گپی نیست انشالله. خواه شمایی از بیادر نمی بیادر خدمت ما میکنم بسیار خوش هستیم بیادر شب روز در خدمت ماست ما بیادر بسیار اپیچ خودگذار هستیم بیادر همه جا بچه ها میان بیادر شوا میان در گزمه میان پرسان ما را میکنن دیگه بسیار ما خوش میشیم باری هم بچه بیادر ما پرسان میکنن ما خوش هستیم قطع ما بیادر بسیار نیکی رفتار خوش میکنن بیادر ما خوش هستیم بیادر. کندوز چې په تیر کې د جګړو او ناامنیو مرکز بلل کېده خو د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته پرې د امن او سوکالۍ څادر خور شوی او اوسیدونکي کولی شي له هر ډول ویرې پرته خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي.